بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربان دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن زه حاضر یم د یو بل نوي کلاس سره، په دې امید چې تاسو به راته هم ټول روغ او جوړ یې او د ژوند په مزو کې به یې. نن ما ستاسو دپاره یو ورکوټی شان وړوکی شان کلاس راوړی دی، خو ډیر زبردست کلاس مې راوړی دی. په دې کې به زه د دوو ټکو جملې وایم او دغه جملې به درته په جمله کې هم استعمالوم، یعنی دغه د دوو ټکو جملې به بیا په غټه جمله کې هم استعمالوم چې تاسو په دې باندې صحیح پوه شئ. د کلاس د شروع کېدو نه اول مخکې ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې ټول درود پاک ووایئ او د کلاس شروعات د درود پاک نه وکئ. د کلاس شروعات به زه د دې خبرې نه وکم، د دې جملې نه what time. د what time مطلب دی څه وخت. څه وخت. نو ګورئ دا چې مونږ په جمله کې استعمال کوو که نه، تاسو به په دې باندې پوه شئ. what time did you reach home. ته کور ته څه وخت ورسېدي. what time did you reach home. ته کور ته څه وخت ورسېدي. بیا داسې مخکې بلې جملې ته وګورئ what kind. د what kind مطلب دی څه قسم. موږ وایو که نه چې دا څه قسم دی، دا کوم قسم دی. what kind of mobile do you like. what kind of mobile do you like. ته څه قسم موبایل خوښوي، یعنی ستا کوم قسم موبایل خوښ دی، ته کوم قسم موبایل خوښوي. what kind of mobile do you like. ته کوم قسم موبایل خوښوي. بیا د how many. د how many مطلب دی څومره. how many pens do you have. تا سره څومره قلمونه دي. how many pens do you have. تا سره څومره قلمونه دي. بیا بل ټکی چې کوم دی how much. د how much مطلب هم دی څومره، خو دا به موږ د هغه څیز دپاره وایو کوم چې نشي شمارلی، یعنی د کوم څیز چې شمار نه کیږي. او how many به موږ د هغه څیز دپاره وایو کوم چې شمارلی شي، یعنی د کوم څیز شماره چې ممکنه وي کیدلی شي. ګورئ اوس د how much استعمال ته how much water do you need. تا ته د څومره اوبو ضرورت دی، یعنی اوبه خو نشي شمارلی که نه، نو دلته موږ ځکه د much استعمال وکړو. how much water do you need. تا ته د څومره اوبو ضرورت دی. بیا بل ټکی دی ګورئ how long. how long وایي څومره وخت. how long will you take to reach home. ستا په رسېدو کې څومره وخت ولګېدو. how long will you take to reach home. یعنی ستا کور ته په رسېدو کې څومره وخت ولګېدو. بیا بل ټکی چې کوم دی how often. د how often مطلب دی څو ځلې. how often you visit UK. ته UK ته څو ځلې تللی یې. how often you visit UK. ته UK ته څو ځلې تللی یې. UK د یو ملک نوم دی، که تاسو یې پیژنئ، په لندن باندې مشهور دی، په برطانیه باندې اصل خپل نوم یې برطانیه دی او لندن یې کیپیټل دی، نو ډیر خلک په لندن باندې هم پیژني او خپل نوم یې برطانیه دی. بیا مخکې ځو بلې جملې ته تاسو وګورئ how far. د how far مطلب دی څومره لرې. ګورئ د دې استعمال ته how far is your home. ستا کور څومره لرې دی. how far is your home. ستا کور څومره لرې دی. جی بیا بل چې کوم ټکی دی هغه دی how old. د how old مطلب دی څومره زوړ. how old is this. دا څومره، دا د څومره وخت دی. موږ وایو که نه چې دا څیز د څومره وخت دی، دا څومره زوړ دی. how old is this. دا د څومره وخت دی. بیا داسې سنګل چې کوم ټکی دی how. څنګه. how can I help you. زه ستا څنګه مدد مرسته کولی شم. how can I help you. زه ستا څنګه مرسته کولی شم.
بیا ورپسې ټکی چې کوم دی whose د whose مطلب دی د چا whose pen is this whose pen is this دا قلم د چا دی whose pen is this دا قلم د چا دی بیا وګورئ مخکې ته when کله when is he coming when is he coming هغه کله راځي when is he coming هغه کله راځي why why ولی مونږ په پښتو کې وایو کنه چې ولی why are you going ته ولی ځي why are you going ته ولی ځي where وایي چرته ته د where مطلب دی چرته ګورئ د دې استعمال ته where are you ته چرته یې where are you ته چرته یې یعنی ته نن سبا چرته یې where are you ته چرته یې which د which مطلب دی کوم which is your bag ستا بیگ کوم یو دی which is your bag ستا کوم بیگ دی یعنی ستا کومه بسته ده which is your bag ستا کوم بیگ دی کومه بسته دی د موږ ورته په پښتو کې بسته وایو کنه بیا ورپسې ټکی تاسو وګورئ who د who مطلب دی څوک who is at the door who is at the door په دروازه باندې څوک دی who is at the door په دروازه باندې څوک دی مونږ وایو کنه چې ورشه وګوره په دروازه باندې څوک دی بیا بل چې کوم ټکی دی you د you مطلب دی ته where are you from ته د کوم ځای یې where are you from ته د کوم ځای یې بیا دا ساده یو څو جملې دي دې ته وګورئ I want your help زه ستا مرسته غواړم I want your help یعنی زه ستا نه مرسته مدد غواړم بیا بلې جملې ته وګورئ I need some money ما ته د سروپو ضرورت دی I need some money ما ته د سروپو ضرورت دی او بیا که موږ داسې جمله استعمال کو I required a teacher ما ته یو استاد پکار دی I require a teacher ما ته یو استاد پکار دی I wish I could go home زه غواړم چې کور ته لاړ شم I wish I could go home زه غواړم چې کور ته لاړ شم What do you want ته څه غواړې What do you want ته څه غواړې Do you need any help تا ته د څه مدد مرستې ضرورت شته Do you need any help تا ته د څه مرستې ضرورت شته مونږ د چا نه تپوس کوو کنه چې آیا تا ته د څه مرستې مدد ضرورت شته نو که تاسو ته په انګلیش کې تپوس کول غواړئ نو ورته ویلی شئ Do you need any help تا ته د څه مدد ضرورت شته What do you want to be ته څه جوړېدل غواړې که تاسو د چا نه داسې تپوس کوئ که نه چې ته څه جوړېدل غواړې What do you want to be ته څه جوړېدل غواړې ګورئ I want to be a social worker زه د معاشرې یو کارکوونکی جوړېدل غواړم I want to be a social worker زه د معاشرې یو کارکوونکی جوړېدل غواړم Where did you want to stay ته چرته اوسېدل غواړې یعنی ته چرته ایسارېدل اوسېدل غواړې stay دمې ته وایي Where did you want to stay ته چرته ایسارېدل غواړې یا اوسېدل غواړې I wanted to stay at this hostel زه په دې هاسټل کې ایسارېدل غواړم I wanted to stay at this hostel زه په دې هاسټل کې ایسارېدل یعنی اوسېدل غواړم هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو ما ستاسو دپاره راوړله دا وړه شان ویډیو دا ورکوټه شان کلاس زه امید کوم چې د دې نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره
ما هم په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یې الله مو خات ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان.